د پیښور سنټرل پولیس آفیس ودانۍ کې د پولیس شهدا او کانسټیبل رینک ته د نېشنل پولیس فاونډیشن له اړخه 4 کمرشل او رهایشي پلاټونو ورکولو په اړه دستور وشوه چې مشري یې اډیشنل آی جی اشرف نور کوله. په دې موقع د قراندازۍ په ذریعه د هنګو کانسټیبل شهید رقیب الله، د سوات شهید کانسټیبل ګل اسلام، د بنو شهید کانسټیبل زاهد الله او د هنګو عبدالامین شهید کانسټیبلانو نمونه په لاټرۍ کې راووتل چاته چې به مذکوره پلاټونه ورکولی شي. ایډیشنل آئی جی اشرف نور په دې اړه باندې خیبر نیوز ته وویل 4 अगस्त को जो है योम शोहदाए पुलिस हम सेलिब्रेट करते हैं सिंस द लास्ट 3 years. तो उसी फंक्शन का जो है आज हिस्सा था. ये जो है नेशनल पुलिस फाउंडेशन की तरफ से 4 प्लाट पुलिस के जो शोहदा हैं उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट उनकी तरफ से मुख्तस है और 2 जो है कमर्शियल प्लाट हैं, 2 जो है रेजिडेंशियल हैं और ये जो हमारे कांस्टेबल शोहदा हैं उनके लिए स्पेसिफिकली. बलखवा د شهداو په اړه د डी आई जी हेड क्वार्टर محمد علي وینا وا کم پنجاب کې شهدا پیکیج دی هغه موږ نه ډیر زیات دی او موږ اوس صوبایي حکومت سره موږ آی جی صاحب هم دا شی ټیک اپ کوي لګیا دی چې کم دا پیکیج دی نو هغه پکار دی چې کم پنجاب کې دی نو چې هغه دلته هم د انهانس شي خیبر پختونخوا پولیس لپاره. بل چې کوم خبر ده چې کم ایگزیسټینګ موجوده شهدا پیکیج دی د خیبر پختونخوا پولیس وال نو هغه کې چې کم کمپنسیشن دی هغه ټول ملاویږي او دلته مونږ په سی پی او کې هم دا شی انشور کوو چې هغه د هر چاته ملو شي کاغ کې کیش دی کاغه کې پلاٹ دی یا پلاٹ بدله کې کیش دی یا دی علاوه څه د بچو ایجوکیشن دی علاوه مونږ د شهدا فیملی نه د هغو بچو کې یو پروبیشن اے ایس آئی برتی کوو هغه هم اوس ریسنټلی مونږ پورا پروسیس کمپلیټ کړی دی چې کم کې 300 هلکان چې کم دی هغه مونږ اے ایس آئی برتی کړی دی کم د شهدا فیملی دی یا د هغو بچي او یا شهید ورور. د پولیسو شهدا او شمیرې په اړه د پولیس ویلفیر مشر جانزیب خان صدارنګ وی 1970 نه ټیل ډیټ 1639 د موږ شهدا دي شهیدان دي موږ د کی پی کې پولیس پیکیج د شهدا شهیدان شوي دي شهدا پیکیج کې کور کیږي هغه ته ټول ته کمپنسیشن ملو شي کوي بینک فرق چاته د شکایت وي سوي نو موږ سره تل شي موږ کانټیکټ کوي شي موږ به ته پورا هغه به تسلیم کوو بلکې موږ ریپورت اکثر داسې کمپلینټس کیږي نو موږ به کې ریپورت تیار کوو به مخیان افسرانو ته ولیږو. یاد دی وی چې د پولیس شهداو په اړه یوم شهدا به د اگست په 4 نیټه مانځل شي. کیمرامین آصف قادری سره واجد هوتی خیبر نیوز پیښور.